د لوی خدای په نامه سلامونه وخت مو په خیر خبرونو ته ښه راغلاست. نن پنجشنبه د 1403 کال د وری میاشتې 13مه نیټه ده. طبیعي پیښو ته د رسیدو په چارو کې د دولت وزارت ویلي چې په هیواد کې د وروستیو 6 ورځو په لړ کې د سیلابونو له امله د مړینې شمیر 80 تنو ته لوړ سوی او د ټپیانو شمیر هم 50 ته ختلی دی. پیښو ته د رسیدو په چارو کې د دولت وزارت ویان سایق جانان د سیلابونو له امله د زیانونو په تړاو د جزئیاتو له ورکړې سره ویلي چې په دغو پیښو کې څه باندې 2500 کورونه ویجاړ سوي او څه باندې 2000 څاروي هم له منځه تللي. د کډوالو او راستنېدونکو چارو وزارت وایي چې په وروستي یو ورځ کې له پاکستانه کابو 300 افغان کډوال هیواد ته راستنه سوي دي. د کډوالو او راستنېدونکو چارو وزارت ویان عبدالمطلب حقانی وایي چې د کډوالو د راستنېدو لپاره له پاکستاني چارواکو سره پر یوې منظمې کړنلارې خبرې اترې دوام لري. بلخوا داسې اټکل کیږي چې په دې پړاو کې به د ICC کارتونو یا د افغان تابعیت لرونکي کډوال به هم راویستل سي. د ځینو پاکستاني رسنیو د راپور له مخې ټاکل سوی چې په دغه پړاو کې نږدې 800,000 افغان کډوال بیرته هیواد ته راستانه کړی سي. د مخابراتو او معلوماتي ټکنالوژي وزارت وایي چې دا مهال په ټول هیواد کې د څه باندې 8000 کیلومتره نوري فایبر پروژې کار پراختیا موندلی. د دغه وزارت ویان عنایت الله لکوزي ټینګار کوي چې دوی هڅه کوي د هیوادوالو لپاره په ټیټه بیه انټرنیټ او غوره خدمات وړاندې کړي. په ورته وخت کې یو شمېر خلک د انټرنیټ د لوړې بیې څخه شکایت کوي. او په یو بل خبر کې د 2024 آسیا جام فوټسال سیالیو په لړ کې افغانستان فوټسال ملي لوبډله نن پنجشنبه په خپله لومړۍ لوبه کې د ایران فوټسال ملي لوبډلې پر وړاندې د سیالي ډګر ته ښکته کیږي. دغه لوبه به نن ماپښین د افغانستان پر وخت 1:30 بجه د تایلند هیواد په هوا مارک سرپټي لوبغاله کې ترسره سي. او په پای کې د راپورونو له مخې د اندونیزیا د مناډو ښار په روانګ ټاپو کې د غره اور لګېدنې له امله د دغه هیواد نړیوال هوایي ډګر تړل سوی دی. تر اوسه د مرګ ژوبلې په اړه څه نه دي ویل سوي، خو له روانګ ټاپو څخه ګاونډي ټاپو ته تر 800 ډیر کسان د خپلو کورونو پرېښودو ته اړ سوي دي. له ملتیا مو مننه. تر بیا ښه وخت او ښې چارې.